اوبه راغلي تشي دغه خوراکونه دلته به راځئ نو تازه تازه به خورئ بهرحال به هغې به ځای کوي بهرحال د دې ځي چې کوم دی نور هم داسې مشهور څیزونه دي چې هغه دلته خلک په خپلو لاسونو باندې جوړوي او هغه دلته کوم زموږ خوراکیانو زموږ میندې دي هغې په خپلو کورونو کې تیاروي او بیا چې کوم دی دغسې دوکانونو ته راځي او چې کوم سیلانیان دي هغه کوم د لاس کوم اوریجنل څیز پیور څیز دی هغې ته زیاته ترجیح ورکوي ورور سره به خبرې اترې کوو چې دی څه وایي اسلام علیکم دا هینډمیډ موږ د خواص کوو سلام مې اچولی دی خو لږ تیز جواب به راکړي موږ مطلب دا دی چې ټور والا ټورست دلته راشي نو حالات نه هر څه ټیک دي او سیزن د ور راشي او دې دوکانونو نه هینډمیډ هینډیکرافټ څیزونه دي دا عام نه میلاوي د دې څه خصوصي دي دلته کې موږ دیو دپاره ایښي دي څه دي ایښي دي هغه راته ووایه که نه چې څه دي دي دا موږ سره سواتۍ پشمینه کې نه ده او نور هم ډېر شي وکړه که نه استاد جي داسې خلک به څنګه پته لګي زمونږ خویندې به وایي چې دا وګوره دی هلک به مونږ ته صحیح طریقې سره وړاندې نه که دا څه نه جوړ دی څه نه جوړ زنانه ورته څه نوم اخلي پشمینې مشمینې هغه پشمینه نه در وړی نه جوړ دی سټیلیان ول دې ته وایي او دا دغه نمبر دی 72 نمبر دلته دري نمبر یې د وړی خپل نمبر یې دا 72 نمبر وړی د دې کې 48 څومره دی 52 نمبر څه زیات ډیمانډ کېږي مطلب نن سبا زنانه څه زیات خوښوي هغه لوپټې چې کوم دی نو وړې شوې یا غټې شوې یا څنګه چل دی څادرونه ته جوړ شو یا څادرونه ختم شو څه ګڼې ته یا ډیمانډ څه ډیمانډ پټو سیوا دی غټ څادر چې کومې دي هغه تقریبا ختمېږي کمېدو والې وړونه کمېږي او لوپټه سیوا کېږي دا ولې داسې که نه دا ستا چال دی چې ته هم داسې ورکوټي کې کال په کال ورکوټي کې نه دا د خلکو خپله خوښه ده خپل ډیمانډ یې نوی نوی دغه سیسټم ایجاد کوي سیسټم چېرته ایجاد شوی د انډیا ډرامې ګوري هغې نه زده کوي نه زده کوي نوي نوي فلمونه ګوري هغې نه دا ایجاد یې کوي ستا پکې فایده ده نه فایده خو نشته خو خیر دو خوراکي داسې لږ ښه شی واله چې لږ سړی پکې لږ زمونږ خو د پکې پټ کړي نو بهتره ده جی خپله ستا میسج ده جی زما میسج دا ده چې ښه څیز والي او ځان پکې پټ کړي په عزت باندې ګرځي نه بهتره ته خوشحالي جی بالکل ورخه مرخه خو در سره نشته نه مشکل دې بیخي ختمه نه د هغې دوکان جدا یو زموږ د هینډیکرافټ د دې کې هینډمیډ څیزونه میلاوي د ګوتو کار والا وړو د کپونو ماشومانو څیزونه هم راته ښکاري دا هم راته راسې لږ دغه کړه نور پکې نشته نو لږ داسې وایه که نه دا زه خو نه پېژنم که نه دا زنانه یې زیاته پېژني نو ته به وایې چې هغه زنانو ته به نوم اخلی چې بهی دا څیز د دې نه جوړ دی داسې دي هغسې دي هېڅ کې د ټول به هینډمیډ کار شو دی د ګوتو دا نن سبا ډېر خوښېږي د ګوتو کار والا نن سبا ډېر خوښېږي جي یو ریډیمیډ څیز راتلونکې د بل ښار نه راتلونکې څیز او د دې څیز دواړو ریټونو ترمنځ څومره فرق دواړه ریټونو کې دا فرق چې د په ګوتو باندې محنت سیوا وشي دې ریټ کې لږ وپري سیوا یې لږ سیوا کوم دغه چې مشیني چې هغه بیا لږ ارزانه جي دا سیوا خوښېږي که نه هغه لږ کم خوښېږي هغه خو هر ځای میلاوېږي او دا د دې خاصي کپړې چې ګورم مختلف قسم فراکونه میراکونه ورته خلک وایي څه ورته وایي جی دا شیپون کې ټو پیس کې دې باندې ټول هینډمیډ کار شوی دی مشیني نه دي لکه دا د لاس نه جوړي دا د لاس جوړي ټول له ګوتو کار جی ته ماته دا وایه چې یو سیمې ته یا یو کور ته چې څوک لاړ شي میلمه لاړ شي که نه نو هغه د هغې کور نه یو پیغام وي دوی پلانکي ښه خلک دي پلانکي ایریا ښه دی یا د پلانکي ځای خلک ښه دي تاسو دلته چې کوم ګاک راځي هغې سره مو سره ویئ چې مطلب هغې باید چې د دې ځای نه یو ښه پیغام یوسي چې مطلب آینده دپاره هم راځي د یو ځل کار نه وي لکه اکثر خصوص دی چې بس ټورست دی یو ځل راغو بیا د دې راتګ نشته خو اصلي میسج دی چې وایي پیغام څه قسمه رویه کوو مونږ دا رویه کوو چې مونږ ورته وښیو څیز خوښې نه شي مونږ ورته واپس دا نه وایو چې تاسو ولې به مونږ کولاو کړو دا او دا مونږ ورسره دا رویه چلو چې ښه خبرې ورسره کوو خو صحیح په طریقه که څیز واغسو که وانغس مونږ ورسره څه غلطه رویه نه چلو کسټمر سره صحیح رویه چلو چې دوی بیا راشي بیا واخلي نور لم دا میسج ورکوو چې رویه صحیح چلی نو خبر ریټ کې هم کیسه داسې رویې نه مطلب داسې لږ ریټ هم که نه نو هغې کې هم څه ګزاره کوئ که نه ریټ به ته مونږ ښه مناسب لږه د نورو دوکانونو نه ټول خبرې دي که نه د رښتیا پخه خبره حقیقت خبره ده دوی ته په خپله هم پته ده خلکو نه تپوس کوم ګلو کوي د دې مارکیټ ریټ مناسب ریټ دی مونږ مناسب ریټ چلو په خپله
خوشاله ساته. خبره ډېره مزېداره وه، په اخره کې وایي د دې مارکیټ ریټ خپل ځان یاد نه کړو، دوکان یاد نه کړو، یاره زمونږ ریټ و یا چاته خپل سود کابلی بهر خو هغه کیسه نه وه. هغه وایي چې زمونږ د مارکیټ ټول ریټ د دې پوره مارکیټ کیسه یې وکړه. مخکې ځو نورو خلکو سره خبرې اترې هم کوي، لیکن نورې نندارې هم درته ښایو، پړونې درته ښایو، ورسره چې کوم دی نو زما له نومونه نه راځي، بهر هلته زنانه یې ښه پېژني. ما سره اوسئ. خویندو او د میندو د فرمایشونو چې کوم طوفاني هغه طوفان چې کوم دی نو هغه چې کوم زمونږ هغه زه به ورته وایم ډېر عاجز چې کوم هغه نارینه یي په هغې باندې بوجونه اچوي نو هغه څیزونه مې ټول وښول. او که چېرته سیل سپاټۍ دپاره راځئ نو بیا به ځان سره جیمونه هم چې کوم دی نو هغه برابر ساتئ. دلته یو بل هټۍ ته بلکې یو دوکان ته چې کوم دی نو راننوتم. دا هم د کلتور د ثقافت او بیا د دې د خصوصا د دې علاقې چې کوم د لاس نه جوړ څیزونه دي، که څادرې دي، که هغه ټوپۍ دي، که هغه واړه څیزونه چې کوم پاکټې دي، زه به ورته وایم چې دې ته بټوې ډېرې غټې شوې نو دا د زنانو پرسونه دي چې کوم پرسونه دي هغه ډېر ښه چې کوم دی جوړ دي. ماما سره به خبرې اترې کوم چې څنګه چل دی او څنګه حال احوال دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماما مې ښه دی؟ ټیک ټاک خبره جوړ تکړه خبره څه دې راوړي دي بلا څیزونه دي چې زه یو څیز زړه کې مې راځي چې دا به وړم خو ته راته بل څیز را مخې ته کې زه وایم دا به وړم هغې نه ښکلی را په مخه کې دا څنګه چې دې کې مختلف شالونه دي. زنانو پشمینه شالونه هم شته، وړې والا شالونه هم شته او دوپټې هم شته، هر قسمه د پرسونه دي لیډیز او هر څه سره شته. دا دلته جوړېږي؟ دا دلته جوړېږي. څنګه چلي څنګه طریقې سره پروډکټ څنګه راځي؟ دلته څه جوړېږي زموږ سوات سلامپور کې څه بیا مختلف ځایونو کې جوړېږي. څه کشمیري کړایي مختلف ګلونه په دې کلو کې بس بیا دا هینډیکرافټ والا بیا په سیزن شروع شي پای کې بیا خرڅوي. تاسو ته نه اخلئ بیا که یا اډر باندې دا څیز کېږي؟ په اډر هم جوړه اخلو څه اډر ورکړو چې کوم شی چلیږي هغه را جوړه. ډیمانډ د څه زیات نو هغه بیا تاسو اډر کوئ؟ ډیزاین په هم جوړو. نن سبا د څه ټرینډ چلیږي؟ څه زیات نن سبا د دې پشمینو زیات ټرینډ چلیږي. نوې هر کال خلک نوې ورايټي غواړي که نه هر سیزن. ما یو شګنې اچولی دی چې کوم تاسو راته واچولو چېرې دا هم د دې ځای دی؟ که نو ټوپۍ ده په ګوتو باندې جوړېږي. پکې مختلف قسمونه دي که نه؟ تیلې ټوپۍ به راتله مخکې پخوا به د تیلې ټوپۍ اوس درنه وه درنه به اوس خلک دا سپکه ټوپۍ خوښوي. کمزوري شو خلک کمزوري شو. که نه مونږ چې کوم د بازاري څیزونه دا غوړي مړي هم داسې ناقصه شو، نور اوبو کې هم داسې څیزونه میزونه راغلو، دا بنیادم عمر هم کمزوری شو، ورسره هم کمزوری شو، درنه ټوپۍ نشي اچولی. داسې ده پټکي به پخوا زموږ مشرانو داسې پټکی به تړلی و چې لونګۍ هم زموږ خپل رواج دی خو دا چې لونګۍ اوس څوک نه اچوي. نوی کلچر چې کوم دی هغه خپل کلچر پېژني نه. د سوات پکول به مشهور و او شړۍ پکول ډېر مانځلی کېږي باقاعده. اوس سوات پکول راته وښایي او بس ولې چې دا اوریجنل څیز یې لاندې ایښی سمبال ایښی دی او زه یم چې همدغه مې هڅه ده چې دا اوریجنل څیز د هغې پهچان هغه هم روباسي. خو بهرحال څنګه مونږ ګورو چې په سند کې د هغې ټوپي اجرک ډېر مانځلی کېږي. دلته په سوات کې زموږ د پښتنو د کلتور مطابق د هغې تر مخه چې کوم دی نو شړۍ پکول ډېر مانځلی کېږي او دا ډېره خوشحالۍ خبره ډېر خوشحال حاجي دا خپل راته وایي. دا زموږ د والي سوات د باچا صاحب چې کوم د والي سوات دا خپله ټوپۍ ده، د سوات اصل ټوپۍ ده. نو دا هم اوس جوړېږي؟ دا اوس جوړېږي. دا به بېدره کې جوړېږي، په سلامپور کې هم خلک جوړوي، مینګوره کې جوړېږي. دا خو به ګرانې که نه دي نورو ټوپونه؟ نور ټوپونه لږ ګران دي. قیمتي ده یو ټوپۍ؟ دا ټوپۍ موږ ورکوو په 600 روپۍ باندې. عام نارمل ټوپۍ؟ نارمل چې په 350 مې 300 مې 1.5 مې شروع شي مختلف ټوپۍ ده. چې ما کوم اچولي په دې چې کار کېږي دا موږ ورکوو په 500 باندې. بس لالا و را سره او ډېرې ښایسته خبرې اترې وکړي. ځو مخکې نور هم نندارې درته ښیم او نندارې چې کوم دی د دروازې نه بهر وځم بیا به درته ښیم. ورور هم لګیا دی هلته چې کوم دی خپل سیټینګ کوي. دوکان کې بلا څیزونه دي او بس ګورئ تاسو زموږ چې کومې خویندې ګوري هغوی به چې کوم دی نو ښه اندازه به کوي چېرې دا پکې نوی ډیزاین راغلی دا پکې نوی چلیږي. بهر دغه قسمه څیزونه دي. مخکې ځو نورو خلکو سره خبرې اترې کوو.
صرف د هینډیکرافټ چې کوم څیزونه دي دا به تاسو کتلي په دې مخه ته چې کوم دی نو ډېر مزېدار کاڼي قیمتي کاڼي دي کوم چې د ګوتمې اچولو شوقیان خلک دي کوم ملګري دي زمونږ نو هغه یې چې کوم دی دا کاڼي به ډېر ښه طریقې سره به پېژني او مونږ وایو چې د دې ټرینډ ختم شو خو نه اوس هم خلک موجود دي خلک داسې دي چې هغه دا ګوتمې چې کوم دی نو په لاسونو کې پنځه دا چې کومه ګوتې دي دا یې ډکې کړي دي د ګوتمو نه نو باقي دا پکې نوي څیزونه هغه دا هم پکې برسلټ مسلټ هم پکې راغی او کیسې پکې راغی دا هم دا یو نوی ایجاد پکې شو یا پکې اضافه کړې شوه نور دې نه علاوه چې کوم دی لاکټې دي کوم مزېدار طریقې سره بره به ګورئ هغه د غټو غټو موتیانو نه جوړ دي دې سره چې کوم دی نو نري هم شته ډیزایني هم شته دی خو پرزینټ کوي چې زمونږ کوم اولډ زمونږ چې کوم زوړ ثقافت دی هغه ټول چې کوم دی نو هغه دې کې پټ دی ښکاره دی پټ کړی دی او د دې په شکل کې راته ښکاره کړی دی ورور سره خبرې کوو السلام علیکم السلام بیره تیزی خبرې تیزی خبرې جی څه دوکان دی دا دې ته څه وایي خلک انټیک شو انټیک نو څه انټیک دا خو انګریزانو هغه سامان دی مخکې انګریزان نه انګریزان وتښتېد تاسو ته نه سامان کېښ بالکل انګریزانو دا ټول سامان دی او دا ټول سامان انګریزانو دا ټول زما خو ماته ښکاري چې دا زموږ د پښتنو کلتور نمایندګي کوي دا نور چې دی دا ټول دا د انګریزانو دی مړه داسې وایه که نه کاڼي ماڼي یادوي مړه ما زه دې مې حیران کړم دا کاڼي د کوم ځای نه راځي دا کاڼي مختلف ځایونه راځي ایران نه راځي مختلف ځایونه راځي د دې علاقې د سوات د سیمې د بحرین د سیمې د مدین د سیمې کم کاڼي مشهور زمرود دلته غرونو کې کېږي او جی کاڼي راته خوله شي زمرود کم یو دی دا ډېر ګران یې ها دا زمرود دی څه دي ښه او ګران هم وي که نه او دا ګران دی نور د دې کوم څه څیزونه دي چې هغه دي دا زمرود دی مخکې سوات دا لاس کال اوس هغه شاړ شوی دی هغه نه دی شوی دی او اوس دونه نه کوي دا محنت به زیات دی پیسې د هغې عمره نه ورکړی کېږي که څنګه او دا خبره مطمئن امځان سره ایښي دي هلکان ملکان چوکیان اوس هم شته دي او جی بالکل مطمئن او ګوتمې اچوي کومه ګوتمه زیاته چلیږي چې کوم کاڼی پکې زیات چلیږي حقیق چلیږي زرکون چلیږي او زمرود چلیږي کوم یو کاڼی دی چې هغې سره د انسان قسمت بدل شي دا خو نصیب خبره دی تا ته پته نشته دی چې یو کاڼی شته دی او خلک په یقین هم کوي چې یاره کاڼی دی چې واچولو هغې سره د انسان قسمت بدلېږي خم پې راشي راس هم پې راشي راس پې رانشي دا خو نصیب خبره دی خلکو سره خبرې اترې ورو یک شان چې تاسو ګورئ چې دې وخت سره مې داسې کورونو کې به دا راته د نارینه به راته ډېر زیات غوسه او چې کله د نارینهو نمبر راځي نو هغه ټایم کې به لږ خوشحاله وي خو نارینه لږ داسې د جیب نه لږ شوماني ولې چې د هغوی په د میاشتې بجټ کې د نارینهو ته بیا هېڅ هم نه پاتې کېږي خو چې کله چې کوم زمونږ د خویندو زمونږ د میندو فرمایشونه د خویندو میندو فرمایشونه څوک نه کوي خو بهرحال چې کوم هغه کوروداني د هغې فرمایشونه دی الله تعالی دې دینه بس هر څوک چا وس وي نو الله تعالی دې ورته نور هم وس ورکړي توفیق ورکړي چې ورته دې ښه برابروي خو چې د چا وس نه نو الله تعالی دې فرمایشونه نه ساتي خو بهرحال دلته په مدین کې ولاړ یم سوري بحرین کې ولاړ یم وروڼه خویندې دي دواړه خویندې میندې مې یادې کړي نو هغې سره چې کوم دی نو مدین او هغه بحرین چې کوم دی نو دواړه رانه داسې کیدي کېږي خو وختي ولاړم دې پول باندې نو چاته مې لاره رانه غلطه شوې ده دې پول نه خو مدین دی او دې خواته نه بحرین دی نو هغه اسلام آباد او پنډۍ والا کیسه ده بهرحال را سره ورور ولاړ دی او دلته هم چې کوم دی نو مختلف قسمه هم د نارینو هم د چې کوم دی نو زنانو چې کوم دی نو مختلف ملبوسات
لباسونه او د هغې بیا چې کوم د ژوند سره تړلي د چې کوم د هغې کوم رواجونه دي د هغې چې کومه فرمایشونه دي خواهشونه دي هغه ټول چې کوم دی نو دلته داسې په نوي انداز کې او نوی انداز داسې چې زه به ورته وایم چې د دې د خلکو د لاس نه جوړ څیزونه هغه به تاسو ته چې کوم دی نو میلاویږي ولې چې دلته خلک کوشش د هغې دی چې هغوی د خپل د لاس جوړ شوي څیزونه چې کوم دی نو هغه واچي د هغې وجه دغه ده چې زموږ د ملک ګټه زموږ په ملک کې پاتې شي زموږ د سیمې ګټه زموږ په سیمه کې پاتې شي او یقینا هغه څیز هم د حیا هم چې هغه صادر زموږ نو سم غټ صادر چې هغې کې پوره زموږ چې کوم دی نو پوره پرده یې پکې بهرحال راسره ورور ولاړ دی باقي به کیسه کتاره به ورور نه تپوس کوم دا لیکچر ما ټوله سې داسې ورکړو لږ مې ورسره تمهید تړلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی مشر ښه دی شکر دی الحمدلله جی حالات واقعیت ښه دي شکر دی الحمدلله څه مې رښتیا وویله څه مې دروغ وویلې دا خلک ډېر دروغ وایي نو چې ټول رښتیا ووایي جی بالکل خپلې خبرې دې وکړه او دا زموږ وطن دغه دی جی فیشن دی د سوات کې بیرین د ډېر علاقه ده ښکلی امن ځای دی او دې کې موږ ځینې د دې علاقې سازرې مردانه زنانه دا موږ خرڅوو پرسونه خرڅوو بس هغه گیم دی خدای پاک دې موږ له راکوي جي او دا زموږ یو گیم فیشن دی چې دلته بس شو د خلک راځي مینې دپاره اخلاق دپاره ښه امن دی ښه ګرځي 2-2:30 بجې پورې ګرځي 3 پورې ګرځي انشاءالله دې کې هېڅ دغه نشته جي ما پکول اچولی دی او پکول هم د دې د سوات نه شروع شي نو تر د ملکنډ د سیمې نه د ملکنډ د لمن نه شروع شي نو تر دې پورې چې کوم دی نو د پکول شړی پکول چې ورته وایي هغه د دې زموږ د پښتنو یو ثقافت دی او بیا خصوصا بیا د سوات دلته هم یو فیشن هم دی ثقافت هم دی او د دې خلک یې اپناوي ما چې کوم پکول اچولی دی داسې اولډ کلر دی زوړ کلر دی د دې په باره کې را سره څه شریک دا ستاسو باندې خو ډېره ښکلې مزه کړې دا زموږ یو پښتنو یو رواج دی او یو پکول یو پہچان دی چې دا پښتون دی مثال چې فراک شو دا د پښتنو یو پہچان دی مردانه سازر شو دا پښتنو پہچان دی دې سره بیا واسکټ لګي هغه مختلف پہچاني داسې ډیزاینونه یي هله یو خبره به کومه چې تاسو وایي دا درته ډېر زیات خوند کوي بیا به ما د رښتیا اچولی خو رښتیا مې اچولی خو دا یو څیز دی مونږ چې مختلف سیمو ته ځو لکه د خپل ځان نه نه هلته ګورو نو چې که سیند ته یو مېلمه لاړ شي که نه نو هغوی باقاعده شیندۍ ټوپۍ او اجرک ورته د یو د مېلمستیا او د دغه نه رسپیکټ نه ورته واچوي هغه بیا چې راځي یو میسج وروړي یو علاقې ته میسج وروړي د هغه ځای د سیند نه او نن هغه ورځ ځکه داسې راغله چې د سیند اجرک ټوپۍ ډېر پوره په نړیواله سطح منځلې کېږي زمونږ پکول او شړۍ دا خو اوسه پورې مې نه دي کتلي چې یاره داسې مېلمه راغلی او هغې ته تاسو اچولی یا نه دا خپل ځان نه خبره کوم هسې یو جرنلي یو د ثقافت او د کلتور او د هغه ځای مهمان نوازۍ کیسه کوم څه کمی دی څه وجه ګران دی که څنګه نه ګرانوالی خو نشته انشاءالله مناسب ریټونه دي دا زموږ 3-4 میاشتې سیزن یي په یخنۍ کې لږ لږ مېلمه راځي اوړي کې غټ ډېر زیات مېلمانه راځي د دې لپاره موږ بس دا خپل دا ورایټیانې ته وباسو جي دغه د هغې مېلمستیا یې بالکل بیکګراونډ کې یو څیز ګورم داسې لږه ډېره تجربه مې شته دې ته افغانۍ وایي صحیح ده او افغانۍ فراق دی او دې سره سره چې کوم دی نور مختلف ډیزاینونه خو دا پکې یو نوی ډیزاین مې صحیح کړو یو نوی ټچ مې صحیح کړو خپله دلته تیارېږي یا د افغانستان دلته زموږ کاریګر جوړېږي زموږ کاریګر موږ سره ناست یې هغوی جوړېږي او موږ بیا هغوی راشو نوی سوټ موږ ورته رینګ ورکړو چې نوي سوټونه راغلي هغو ته موږ بیا لیږو مثال د پنجابیانو هم داسې پښتنو لباس باندې ډېر ښکلی خوشحالېږي هغو هم اچوي وایي پټاني فراک چاهیې نو هغوی لپاره موږ ډېر زیات دغه کوو مطلب د پنجاب خلک د پنجاب د سیمې خلک څومره زموږ د کلتور نه مطمئن دي یا کلتور په ځان باندې اپلای کوي هغوی دا وایي چې موږ پښتنو لباس موږ د پکار دی موږ هغو لپاره زیات دا جوړو فراک چې ډېر زیات مانګ دی جي په بحرین کې ډېر زیات مانګ دی یو فراک باندې څومره خرچه راځي چې جوړوئ او بیا هغه راځي جي په 1500 راځي په 2000 راځي دا موږ له راغلی په 10000 روپۍ موږ 15-12000 نه کم نه خرڅو دا مطلب فرق دی سیزونه دروند وي د لاس کار دی دې کې مشیني کاري کپړې فرق وي لوپټه ورسره یې ځینې سره لوپټه نه یې دا یې دي کوم خوشحاله اوسي ورور را سره ورور ډېرې ښایسته خبرې وکړي او دغه زما د خولې خبرې نه وي دا د دې د خولې خبرې بهر دوکان کې تاسو وګرځئ څیزونه میزونه ګورئ بیا بهرین ته چې کوم نه چکر راوهئ او بیا مو چې څه خوښئ هغه ځان له واخلئ جیبونه به ډک سه
څنګه چې ذکر مو کولو چې دلته د الله تعالی فضل دی، امن و امان دی، او د دې ځي ښکلاګانې، د دې ځي چې کوم کاروبار، د دې ځي چې کوم بزنس دی، او بیا سیلانیان د دې ځي ته مخه کوي. د هغې بنیادي وجه دغه وي چې د یو خاورې نه د امن یو ښه پیغام، د یو خاورې کې یو خاوره پوره مني، نو هلته خلک چې کوم دی سیلانیان هم زیات راځي، هلته به نه به چې کوم دی نو کاروبارونه به هم ډېر ښه کېږي، او هلته چې کوم دی نو خلک به ژوند ډېر ښه کوي. د هغې ټول بنیادي وجه دغه زموږ د پښتنې خاورې ډېرې قربانیانې ورکړي دي. هغه قربانیانې چې کوم دی نو هغه مونږ ستایو، ټول خلک ستایي، پوره نړۍ ستایي چې دغه خاوره دې قربانیانې ورکړي دي هم د دې د ولس دپاره چې دلته همیش دپاره امني او دغه خلک په خوشحالۍ او په سوکالۍ ژوند تېروي. د دې ټوټل چې کوم څنګه زه به وایم چې زموږ چې کوم د ملک محافظان دي، د ملک چې کوم هغه حفاظت کوونکي دي، دا ټول دی خپله ورځ شپه باران چړی طوفان دا هیڅ چې کوم دی دا اګنور کوي، د هغې باوجود چې کوم دی نو زمونږ د بچو دپاره چې کوم دی نو حفاظت کوي، زمونږ د وطن حفاظت کوي، زمونږ د خاورې حفاظت کوي. دې سره به لږې خبرې ترې کوو چې دی را سره څه شریکوي. سلام علیکم. وعلیکم السلام جی. الله جوړ په خیر تک. خیر هم جی. دعا تاسو ښه خیر هم جی. د دې ځای چترال نه زما کور دی. چترال نه راغلی؟ چترال کې وو کالې وشو دلته راغلی. دلته راغلی؟ اووه کاله؟ وو کالې روان دی. که مونږ وګورو نو یو چې افسر یې هغه ډېر ټایم په یو پوسټ باندې نه پاتې کېږي، بیا بدلي زر زر کېږي. مختلف ځای باندې ډیوټي کړی دی ټول سوات کې به تقریبا وو کال کې ډېر ځای کې بدلی شوم، تقریبا 8-10 تانې بدلی شوم، هلته ډیوټي کړی دی به. لالا څه ګورې سیلانیان چې کوم دی نو راځي، سیلانیان په پوره من ژوند تېروي، د هغې ټوټل کریډټ ستاسو ته ځي، چې کوم زموږ د محافظان دي د هغې ته ځي. ستاسو څنګه ژوند دي؟ ژوند مو څنګه وي؟ زموږ ښه دغه ژوند تېرېږي. مونږ کمې چې زموږ صوبایي حکومت چې مونږ ته ذمهواري ورکړې ده هغه مطابق مونږ هغه ویژن مطابق خپل ډیوټیان کوو، او کمې چې حکومت کې صوبایي حکومت کې مختلف پارټیان دغه راغلي دي، زموږ فرض دی چې هغه حکم تعمیل وکړو، مونږ هغه مطابق مونږ خپل ډیوټیان وکړو، مونږ 24 غنټې کوشش وکړو عوام ته دغه ریلیف دغه میلاو شي. سمه ده. پولیس مطلب هره محکمه کې داسې چې د یو شخص د یو سړي د وجې پوره محکمې به خلک هغه په خم باندې یادوي، چې ښه کارنامه وکړي په ښه یادوي، او چې داسې نیګیټیو کارنامه وکړي په نیګیټیو هم یادوي. پولیس کې څومره زیات د اصلاحاتو نه پس څومره بدلون راغلی؟ اصل دا دی که نه مونږ خو ایجوکیټ فورس دی دغه، اور مونږ خپل کورس کې شامل دی عوام سره برتاو، دا کورس مونږ کړی دی. اوس اصل مسله دی که نه کې مختلف اوس خلک دلته راځي یا پولیس سره واسطه کېږي، هغه به ایجوکیشن نه دی، اور قانون مطابق هغه د پته نه دی زموږ حق څه دی، اور خپل فورس سره څنګه خپل سره تعاون وکړو چې دا جرایم کې کمی راشي. اور اکثر مونږ بدقسمتي ده ملک کې دی سیاسي پارټي ډېر شوی دی، اوس یو سړی وایي هغه به بل پارټي کې دی بل پارټي کې دی، اور دې وجوهات اکثر هغه اثر انداز کېږي مونږ ته فورس باندې. بدلون نه دی راغلی چې هغه ټلیفون والا کیسه ده چې بهی زما کارنده دی او زما کارکون دی، نو هغه بدلون نه دی راغلی یا راغلی؟ نه بدلی بهتري خو راغلی د آرام آرام سره راځي که نه. عوام هم ایجوکیشن کم دی اکثر، دا مثال دی دلته خلک چې راځي که نه ټول خو ایجوکیشن والا خو نه دی خلک، هغه کې هم بعضې دی زموږ ورور دی هغه ایجوکیشن دومره نه دی، او قانون مطابق کمی چې هغه کې عام شهري دی چې فرض دی چې مونږ څنګه به مثلا د ټریفک باندې دغه دی اکثر دائیں بائیں طرف نه به ځي که نه، دې سره به ټریفک کې مسله به راشي. اور پولیس چې دی اکثر ټریفک باندې داسې یا ټریفک سیګنل باندې اشاره ته به ودرئ ګاډي یا باوردي والا چې تا ته چې ګاډي به ودرو، اکثر ټایم کې هغه خلک چې که نه دائیں بائیں سوچ باندې ګاډي چلی، پولیس والا خو اشاره ورکړي هغه ډېر مخکې به راځي ډېر سره ټریفک. ولس تعاون هم ډېر ضروري دی، عوام تعاون ډېر ضروري دی، او چې ډرایوینګ چې کوي هغه به چې پکار دی چې یاره 100 گز باندې سوچ کوه چې یار داسې څوک به نه راشي اچانک، اور کمی چې بازار ایریا دی هغه کې به نارمل سپیډ باندې ګاډي چلی،
هغه سره به انشاءالله تعالی الله آخري پوښتنه هره محکمه کې د کرپشن جړي کرپشن کیږي د کرپشن د خاتمې دپاره د ولس څومره کردار دی تاسو څه هغې ته پیغام لرئ چې یاره د ولس څومره کردار ادا کړي چې کرپشن خاتمه وشي کرپشن خو بهرحال موږ نه وو چې پولیس کرپشن نه داسې منه ما یې هره محکمه کې خو تاسو به د خپلې د محکمې تر مخه به یو څه پیغام لرئ چې بھئی تاسو خو به ستاسو به ډیوټي یا خو به تاڼه کې یا چېرته به خو لاندې یو فوج هم وي که نه ستاسو د انډر لاندې یو ستاسو یو پوره مطلب زه به وایم سپیان وي خو تاسو به ولس ته څه وایئ چې هغوی د خپله ریسپانسبلیټي څنګه پوره کړي موږ چې کوم چې صوبایي حکومت زموږ دپاره کوشش کوي هغه مطابق موږ خپل ډیوټیان موږ وکړو نیک نیتي سره اور آسې بس اکثر عوام دي یا څنګه چې ما وایي چې یاره مختلف پارټي والے دي هغه مطابق هغه اکثر غلط انفارمیشن ورکوي چې پولیس باندې داسې رشوت دا نه دی زموږ مین مسله شي دی اوس د ګوره پولیس فورس تعداد کم دی کے پی کے نور دا 24 घंटे دی کې موجود دی اور یو به صوبایي حکومت سره داسې وکړو وزیر اعلی صاحب چې یو دا ایجوکیشن والا فورس دی زموږ او چې کم چې تنخواهګان چې سیوا کېږي 10% دا خو عام روټین والا کس چې هفته کې 5 روز ډیوټي کوي اور 2 روز چھٹی دی اختر هم چھٹی دی بل هم چھٹی دی زموږ فورس کې دا چھٹیان ډېر کم دي اور د اکثر چې دته با سکون چې نه خامخا ټینشن کې براج اور اکثر بد ګلا دي چې بل محکمه چې 5% 10% کوي او زموږ د لپاره دا ناکافي دي مننه کوم دا ور سره محمد اشرف صاحب چې هغې را سره ډېرې ښایسته خبرې وکړي د ولس تعاون دپاره هم یې ورته ووایي چې بھئی ولس به خپله به ریسپانسبلیټي اپنوئ هغې سره سره چې کوم دی نو د دوی قربانیانې زیاتې دي او قربانیانې ورکوي حفاظت کوي زموږ د بچو د تعلیم نه واله تر زموږ ټولو حفاظت کوي حتی کې داسې چې خپلې خوشحالیانې زموږ دپاره زموږ د وړو دپاره قربان کړي نو بهرحال دوی ته د لږ زیات د فوکس ضرورت دی زیات د نظر ضرورت دی مخکې ځو نورو ملګرو سره خبرې درې ما سره